یو ضروري اعلان واورئ د ورکوټي اختر نه پس چې سبا نه بل سبا دی په افغانستان کې جنگ شروع کیږي، جهاد نه شروع کیږي. ځکه سمیع سادات خبرې د بي بي سي سره د پخواني جنرال همداسې د تانور خبرې او د نورو دغه پخواني چارواکو دا دی چې په افغانستان کې به د اختر نه پس موږ بیا جنگ شروع کوو. زه وایم چې یاره نور دغه د جهاد او د اسلام ټکي مه استعمالوئ. صفا ویو چې په افغانستان کې د کفر د اسلام جنگ نه دی، د قدرت جنگ دی، د کابل د تخت جنگ دی، د ډالرو جنگ دی. دغه د اسلام په نوم او دغه د جهاد په نوم باندې نور افغانان مه ذلیله کوئ. او داسې ویو چې بس موږ جنگ کوو د چوکۍ دپاره، که څوک درسره ودرېږي او که نه ودرېږي. د دې ذمهوار څوک دی؟ څوک د دې ذمهوار؟ څوک د دې بدبختیانو ذمهوار دی؟ عباس ستانکزی صاحب ته 2 کاله 3 کاله مخکې یو خبره په مسکو کې کړې وه چې کله تاسې ټول مجاهدین او ټول سره یو ځای شو د لیلن په دسترخوان باندې ډوډۍ خوړه، تا ویلې چې دغه ملي اردو چې ده د اشرف غني صاحب دا باید ختم شي، ځکه دا یو غلامه ملي اردو ده او دا د امریکایانو مقرر شوی ملي اردو د هغې په کومک چلیږي. نن ستا ازاده ملي اردو چېرته ده؟ چېرته ستا د ازاده ملي اردو؟ یا افغانانو ورونو په سترګو کې راته ننوځي دا ټول. دوی خپله 400 فامیله په قطر کې اوسېږي، د قطر د دفتر پیسې، د دې د فامیل پیسې امریکایان ورکوي، دې د باچیانو چې تعلیمونه کوي د دې پیسې امریکایان ورکوي. دا آزاد دي. خو اشرف غني په کابل کې ناست، زما ملي اردو په خپل افغانستان کې ناسته وه، غلامه وه. قضاوت زه په تاسې پرېږدم افغانانو. د دې لورګانې بچیانې په قطر او په پاکستان کې سبقونه وایي، هغې ته زمینه برابرېږي. زما په کابل کې صاحب مهربانه زمینه نه ده برابره چې ورور څه چل شوی دی. رئیس الوزرا دی وایي خدای ته رمباړې کوي. مونږ خو د سره د رزق وعده نه وه کړې، مونږ د سره د امن وعده کړی. نو امن خو تاسې خراب کړی. د رزق وعده چې الله کړی خو ته هم الله ته بغارې که که نه. ولې امریکې ته وایې چې زما پیسې راپرېږده؟ ولې چین ته وایې چې ما په رسمیت وپېژنه؟ ولې روس ته وایې چې ما په رسمیت وپېژنه؟ ولې ایران ته وایې چې ما په رسمیت وپېژنه؟ ولې د پاکستان نه خسا غنم غواړې؟ ولې د انډیا نه خسا غنم غواړې؟ خو ته هم الله ته دا که الله خو ستا هم دی او زموږ هم دی که نه. نو ته د امریکایانو د کفارو نه غواړې او ما ته وایې الله ته دغه که. دا څه رقم خبره ده؟ اول خو هغه خبرې کوي نه، او چې خبرې وکړي دغه شان غونډارې راغواړئ. نن چې په کابل او په نورو ځایونو کې خودکشي کېږي، د جبهه الله مجاهد ټویټ ما وکتو، هغه وایي چې یاره دا ناروا عمل دی. نو پرونه پورې چې تا خودکش کول او په دې بازارونو کې او په دې جوماتونو کې او په دې مکتبونو او په دې نورو ځایونو کې تا لپاره روا، اوس ناروا شو ځکه چې ته چوکۍ ته راورسېدې، معامله ختمه شوه. خدای ته به تاسې څه جواب ورکوئ؟ زه هم طالبانو او هم مجاهدینو ته یم د خدای په لحاظ باندې موږ د جهاد نه قربان کړي، موږ د اسلام نه قربان کړي. قسم په خدای دی چې د اسلام په نوم د جهاد په نوم باندې تاسې هم تباه او برباد، دا وطن هم تباه او برباد. دغه یو نوم دی، دغه یو دسیسه ده، دغه یو پروژه ده. دلته پردی استخباراتو جنگ دی، دغه د ډالرو جنگ دی، دغه د چوکۍ جنگ دی. په دې خلکو باندې تاسې مه غولېږئ. قسم په خدای نن تباه او برباد په افغانستان کې د رزق او دغه درک نه لګي. د افغانان څوک چېرته لاړ شي؟ موږ به ټول عمر همدا جنګونه کوو صاحب مهربانه، ټول عمر به همدا د جهاد په نوم د اسلام په نوم باندې دلته استعمالېږو. په دې کابل کې ته ما ته وښیه چې کوم بدلون راغلی طالبانو نه وروسته، کوم اسلام طالبانو راوستو افغانستان ته، کوم شریعت یې راوستو. د دې شریعت درته وایم افغانانو ورونو، ملي اردو یې درته ختمه کړه، دا د دې شریعت دی. ملي بیرغ یې درته ختم کړو، دا د دې شریعت دی. ملي سرود یې درته ختم کړو، دا د دې شریعت دی. د جنکو مکتبونه یې ته بند کړو، دا د دې شریعت دی. او سادینده پسې راغسې، دا د دې شریعت دی. نور نشته هېڅ نه شریعت دی نه هېڅ شی. خپله هر لوبې کې هر رقم د نن دغه متقي کتو په قطر کې د جلۍ سره ناستې څنګ په څنګ باندې وروره، خو په کابل کې چې جلۍ مکتب ته ځي کفر دی. دا کوم دلیل، دا کوم د دې ټول مسؤلیت عباس ستانکزی صاحب، تاسې طالبانو مشرانو، تاسې دا ولس واغوستو د بدبختیانو سره مخامخ کو. غلام تاسې اصلي که غلام اشرف غني و، غلام زموږ ملي اردو وکړو. تاسې موږ ته وښیه ازاده ملي اردو تاسې موږ ته وښیوئ، یا ازادي موږ ته وښیوئ. کورونه هم ټول په پاکستان او په قطر کې دي، او دلته به ورسره مهربان راتلې په افغانستان باندې د کفر ټاپي او په افغانستان باندې د خودکشي او دا شی هم کول. نن تاسو څنګه زور درکوئ چې خودکشي په تاسې باندې کېږي؟ استاد په جومات خو دا کارونه خو تاسې هم کول که نه؟ خو چې کوم یو په چوکۍ کښېنئ، بل له اوچت چې بیا هماغه کار چې تا دې کړی هماغه کار بیا هغې کوي. نو ستا هغه روا او د دې هغه ناروا و. صرف زموږ ملي اردو ته کړی وای چې ختم هم کړه، صرف زموږ افغانستان ځواکونو ته کړی وای چې ختمه کړه. ښایسته ځوانان هم لاړه صاحب مهربانه قبر ته ورسول. د هغې د کونډې یتیمانو به څه کېږي؟ د اسلام په نوم او د جهاد په نوم نه جهاد او نه دلته د کفر او د اسلام جنګ شته، صرف د ډالر او صرف د قدرت او د کابل د تخت جنګ دی. افغانان ورونو بیا بدبختیان روانوي دي، الله دې رحم وکړي. الله دې دغه منافقینو نه چې موږ د اسلام په نوم موږ د جهاد په نوم باندې غولئ، الله دې دې تباه او برباد کړي. موږ د جهاد او د اسلام نه قربان کړي، خو دلته په اسلام او په جهاد باندې تجارت کېږي. او دا 40 کاله نه د 100 کالو نه دا لوبه د غازي امان الله خان تر اوسه پورې روانه ده، او موږ او تاسې ولس غولئ. صاحب مهربانه په الله